MashaAllah, Allahu Akbar. He returned the whole load of money. دا خو ډېرې پیسې تا ولې بېرته راوړلې؟ تا ویل ماته راوړه. ته تښتېدی هم شوې که نه؟ حرامېدلې ماما. حرامېدلې؟ یعنې ولنډ ما ته ووایه یو وجه که ته ولنډ نږدې شه دې مایک ته. تاسو غلان صرف هغه غریبان هستئ. همیشه خیر خو لایک څنګه؟ ما موټرونه موټرو ټایرونه وینځې؟ ښه ښه ما سره خو میده نشته دا به څنګه شي؟ زه تا ته پیسې درکړم میده دې بېرته راوړې؟ صحیح دی؟ واده؟ میده بېرته راوړې که نه؟ نه دلته هلته کېدای شي میده نشي تولی ښه؟ ګوره ما سره میده نشته ښه؟ زه تا ته پیسې درکوم $100 دي ښه؟ دا څو روپۍ کېږي؟ نه زه موټر دروم خو ته به سکارو کې چې دا پیسې ډېرې کېږي ته به لاړ شې او صرافي نه به دا ما ته ته میده کې 100 افغانۍ تا ته درکوم او بېرته نور ما ته بېرته راوړي صحیح دی؟ او زه ورشروع کوې ښه؟ سود نه پټې نیک ګوره دا ګوره دا ډېرې پیسې دي ښه؟ چې هر صرافي ته میده کوه صرافي خواته لاړ شه خیر ته لاړ شه زه مشکل دلته ناست یم موټر نشم پرېښودلی ځه زه ورشه ځه له منډه زه ناوخته یې زر کوله ورونو کې داسې به د سوال لري دا کار ما ولې وکړو دا مې دې دپاره کړی ځکه تاسو وښیم چې دغه شی زموږ ماشومان شته دی او زه نه پوهېږم چې پیسې به راوړي که نه وړي هغه به وروسته زه ګورم سره لیکن پیغام د دې ویډیو څه دی ورونو خویندو موږ تقریبا کافي وخت کېږي چې یتیمخانې ته پیسې ټولو موږ غواړو چې یو مکتب جوړ کړو یتیمخانه جوړ کړو افغانستان کې یتیمانو لپاره موږ فلحال 15 یتیمان لرو چې موږ میاشتې هغوی سپورټ کوو د هغوی کالي لباس او همچنان قرطاسیه میاشتې هم پیسې ورته ورکوو کوم پیسې چې هغوی په سړک باندې ګټلې داسې ماشومان موږ غواړو سړک نه اوچت کړو دې دپاره ستاسو موږ ته کومک پکار دی چې څه هم ستاسو وس کېږي یتیمخانې ته موږ تقریبا $8000 کانټراکټ کړی و مرسیفل سروینټ چینل سره او الحمدلله موږ ټولې کړي دي نو اوس موږ ته نور کومک هم پکار دی لاړ شئ زموږ لاندې لینک باندې کلیک کړئ چې څومره هم ستاسو وس کېږي خپل کومک وکوئ دا زکات الیجیبل کمپین دی او انشاءالله ټول معلومات تاسو سره کېږي زه اوس نه پوهېږم دا ماشوم راځي که نه دا راځي وروسته تعقیب کړو د ماشوم حالت چې رښتیا ورته یم زه هېڅ نه پوهېږم چې ماشوم چېرته دی خو زه په یقین کوی شم خیر دی څه خیال کې تاسو ما ته ووایم دا اوس دا ویډیو چې دا اوس ګورو څه خیال کې ماشوم به پیسې راوړي که را به نه وړي ځکه نه پوهېږم چېرته به تللی خو ستاسو خیال څه چې پیسې به راوړي که نه خیر دی که ران نه وړلې انشاءالله معطل شوین ببینیم که اوشتک میای یا نمیای ما باش پول دادیم تا هنوز خبر ندارم فکر نمیکنم که بیای لیکن بازم چون پول زیاد است 8000 افغانی کی پس خواهد آورد لیکن میبینیم یا اوشتک خواهد آورد یا نخواهد آورد سميع الدعاء فمنا علي بقلب رحيم يخلصني من شقائي يتيم مع الفقراء ماذا ذكرنا؟ ما شاء الله الله أكبر he returned the whole load of money I cannot trust دا خو ډېرې پیسې تا ولې بېرته راوړلې؟ تا ویل ماته راوړه. ته تښتېدی هم شوې که نه؟ حرامېدلې ماما. حرامېدلې؟ یعنې ولنډ ما ته ووایه یو وجه که ته ولنډ نږدې شه دې مایک ته تاسو خو صرف هغه غریبان هستئ ورونو چې دوی غریبان دي تاسو خو شی لرئ کومک سره وکړئ ګوره ما ورته $100 ورکړل او دا لاړو هغه پیسو سره ما ته میده ته بېرته راوړل دا شمار کوم فکس شمارولی شم 1 2 3 4 5 6 7 فکس پیسې دوی راوړي دي ته ولې ونه تښتېدلې والکه ولې 2000 ته ول راغلې حرامېدلې ته ماشاءالله ها دا 100 ستا ته غټې دا 200 ستا صحیح شو آفرین ماء وعزا وفضلا وسعدا وطول بقائي يتيم مع الفقراء يتيم فقير وحولي جموع من الفقراء أعيش وحيدا شريدا طريدا غريبا